شروع کوم په نامه د خدای چې بهونکې مهربانه دی. د استاد صابر صاحب وایي چې د ژوند صحرا ته مې د مینې باډي وراوړې، ما د احساس د ګل په لپه کې لمبه راوړې. زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایم، ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې. شعرونه لرازو، شعرونه درته وایم، ښه د خوند رنګ شعرونه درته وایم. د هغه کلي نه راغلی میلمه، د هغه کلي نه راغلی میلمه وایي د هغه کلي حال څنګه دی، چې څه بدلون پکې راغلی که نه، د خلکو فکر څنګه، خیال څنګه دی. اوس هم د هغه ځای لیکوال شاعران د افسرانو قصیدې وایي، اوس هم د هغه ځای خانان ملکان ځان درنوي خپلې درنې وایي، اوس هم د هغه ځای غریب دله دی په ټوک ډوډۍ پردی حجرې ساتي، په شاباسي باندې مرګونه کوي، شان د حانانو د شملې ساتي. مجرمان اوس هم سپین سپېځلي ګرځي، افسران اوس هم رشوتونه اخلي، سمګلران اوس هم د نوټونو په زور د چا ایمان د چا سرونه اخلي. د هغه کلي نه راغلی میلمه وایا د هغه کلي حال څنګه دی. هلته کې اوس هم د عاشق زندگی په غم لړلو اسویلو کیږي، اوس هم د مینې د مین زندگی په فریادونو په زبېرګو کیږي. اوس هم د هغه ځای د ښکلو فرقه د عشق بود غواړي، بهبود غواړي، د مینانو نسبوده کوي، د محبت تسر سود غواړي. د هغه کلي نه راغلی میلمه وایا زما د لالي حال څنګه دی. چرته په لار کوڅه کې ښکاري که نه، څوک کې په خبره کې ستایي که نه، زما غزلې خو ترې هېرې نه دي، د خپل ښایست سندرې وایي که نه. رښتیا زما هغه یاران څنګه دي، د غیرت اور خو یې مړ شوی نه دی، په مینه هغسې محکم دي که نه. د هغه کلي نه راغلی میلمه وایا زما د لالي حال څنګه دی. چرته په لار کوڅه کې ښکاري که نه، زما سندرې خو ترې هېرې نه دي، د خپل ښایست سندرې وایي که نه. د هغه کلي نه راغلی میلمه وایي د هغه کلي حال څنګه دی. زما خواري خو اوبو وړې نه ده، زما خوارۍ سزۍ نیولې که نه، هغه تودې جذبې سړې خو نه دي، ما بلې کړې ډیوې مړې خو نه دي. دغه د صاحب شاه صابر صاحب او وس پرا شو د دغه خپلو ماتو ګړو شعرونو لا یو دو شعر دي جهان چې د ځینو خلکو نه په مخه ځما، د ځینو خلکو نه په مخه ځما، زه بعضې خلک سر ته نه خېجوما، د ځینو خلکو نه په مخه ځما، زه بعضې خلک سر ته نه خېجوما، په خپله ګرځمه په لوړو غرونو خو ځینې خلک غر ته نه خېجوما. د ځینو خلکو نه مننه، د ځینو خلکو نه په مخه ځمه، زه بعضې خلک سر ته نه خېجوما، په خپله ګرځمه په لوړو غرونو خو ځینې خلک غر ته نه خېجوما. او زما د خوږ زړګي درمانه یو دوه شعره نور چې زما د خوږ زړګي درمانه راشه خوب راله نه راځي جانانه راشه، زما د ډېرو شوګیرو په خاطر د خدای نه ویرېږه خانه راشه. مننه جی. دغه یو څو شعر نور د غزل چې یو فیصلې پورې ورځمه بیا راځمه تاله، یو فیصلې پورې ورځمه بیا راځمه تاله، لږ د هغې پورې ورځمه بیا راځمه تاله، غم د زړګي غلطومه یو لمحې نیمې لا، د میکدې پورې ورځمه بیا راځمه تاله، د میکدې پورې ورځمه بیا راځمه تاله، زم چې خوشحال په دې بېننګو پسې راولمه، دا دیرې پورې ورځمه بیا راځمه تاله، زم چې خوشحال په دې بېننګو پسې راولمه، دا دیرې پورې ورځمه بیا راځمه تاله، هغې چې زه او ما هغه چې پېژندلې پکې هغې کوڅې پورې ورځمه بیا راځمه تاله، تو مې جانانه انتظار په ملکڼ کې کوه، زه 400 پورې ورځمه بیا راځمه تاله، د زړه خبره درته کوم خو نیازکه یاره، د دروازې پورې ورځمه بیا راځمه تاله. دغه اخرنی څو شعر ډېره مننه. د نن نه پس په نوې چاره کوم، ستا په کاپر زړه کې به لاره کوم، د نن نه پس په نوې چاره کوم، ستا په کاپر زړه کې به لاره کوم، زما بچي چاته محتاج نه شي، زه مزدوري له دې دپاره کوم، زما بچي چاته محتاج نه شي، زه مزدوري د دې لپاره کوم، د پښتنو په درد چې چا جړلي زه اعتماد په ټق لواره کوم، د پښتنو مننه، د پښتنو په درد چې چا جړلي زه اعتماد په ټق تواره کوم، او زه به ځان نه بدلوم نه به پاسم، خو بس ګیله به له سرکاره کوم.
زه به ځان نه بدلوم نه به پاسم خو بس ګیله به د سرکاره کوم هره کوڅه دې خو نړۍ شوه راته تا کې ژوندون به څنګه خاره کوم هره کوڅه دې خو نړۍ شوه راته تا کې ژوندون به څنګه خاره کوم چا څوک وجلی و ګناه یې سوه نوره قصه درته په لاره کوم چا څوک وجلی و ګناه یې سوه نوره قصه درته په لاره کوم پتا مین څه شوم نیازکه یاره یوه خبره سو واره کوم ډېره مننه خدای مو ونازوه چې موږ لم کم درناوی راکړو په دې شپه کې یوه نیمه بجه ده بیا هم تاسو ناست الله دې ستاسو د پښتنو قدر وکړي ډېره مننه